أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم صادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد. محترم ورونو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د امام ابو حنیفه رحمه الله د سیرت پنځمه پته په 13 پته کې موږ د هغه ګناهکارو دوه نفرو حالات بیان کړه چې خوارجو د امام صاحب څخه اول د هغو د ایمان په باره کې پوښتنه وکړه، او بیا ویل ښه دا راته ووایه چې دغه دوه نفره د اهل جنت څخه دي که د اهل النار څخه. یعنی حکم غواړو چې دغه سړی او دغه ښځه جنت ته ځي که دوزخ ته. امام صاحب ویل دا چې تاسې ټینګار کوئ او خامخا جواب غواړئ، نو زه د دغه دوه نفرو په باره کې هغه وایم چې نبی الله ابراهیم علیه السلام د هغه قوم په باره کې ویلي دي چې تر دغه دوه نفرو یې جرم او ګناه زیاته وه. ورونو، د ابراهیم علیه السلام قوم چې کفار وه، د علیه السلام د هغو په باره کې څه وویل؟ فرمایي: فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحیم. یعنی هر چا چې زما متابعت وکړي هغه زما د ملت او اهل څخه دی، او هر چا چې زما نافرمانی کړې ده بېشکه چې ته غفور او رحیم یې. بیا هم د دغو دوه نفرو په باره کې هغه وایم چې عیسی علیه السلام د هغه قوم په باره کې ویلي دي چې تر دغه دوه نفرو په جرم او ګناه کې لوړ، او فرمایي: ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. یعنی یا الله که ته دوی ته عذاب ورکې دوی ستا بندگان او ته یې مالک یې، او که دوی ته بخښنه وکې نو بېشکه چې ته عزیز او حکیم یې، غالب، قوي او د حکمت خاوند یې. او بیا هم د دغو دوه نفرو په باره کې هغه وایي چې نوح علیه السلام د خپل قوم په باره کې ویل: قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين. نوح عليه السلام وویل هغه عمل چې دوی کوي پر هغه زما علم نشته، او د دوی حساب پر بل چا نه دی بې له زما ربه که تاسې پوهېږئ، او زه مؤمنان د خپل ځان او مجلس نه شړم. د امام صاحب جواب د انبیاء علیهم السلام په هغه قولو سره وو چې په قرآن مجید کې نازل سوي وو، نو خوارجو نسوای کولای چې د دغه قوي حجت او دلایلو په مقابل کې څه ووایي، نو خود لا جواب ولاړ. محترمو، زه غواړم چې پر دغه کیسه یوه مختصره تبصره وکړم. دغه کیسه پر دې دلالت کوي چې په هغه زمانه کې د خلقو په مابین کې شدید او پرلپسې بحثونه او مناظرې کېدل، خاصتا د عقیدې په مسایلو کې. او بیا وینو کم وخت چې په امت کې دغه انحراف موجود او پیدا سو، الله عز وجل په دغه امت کې داسې علما ورته پیدا کړه چې دغه گمراه او منحرف عقیدې په داسې ښکاره او قاطع جوابو قانع کوونکو دلایلو ردوي. هو نن ورځ ممکن ځینې داسې کسان پیدا سي چې د دغه پوښتنې په جواب کې مفصل رد او دلیل ووایي، مګر که موږ د دغسې مسئلې اصل او اساس ته وګورو وبه وینو چې په هیڅ جواب کې به تر هغه څه زیات شی نه وي موجود چې امام ابو حنیفه رحمه الله ویلی دي. او پر دغه قصه دوهمه تفسیره ورونو، دا صحیح ده چې موږ د امام ابو حنیفه رحمه الله ژوند او مناقب بیانوو، خدا پروا نه لري چې ځینې هغه مقاصد او معانی هم بیان کو کم چې امام اعظم رضی الله تعالی عنه وهغه ته اشاره کوي. یعنی هغه ښځه یا مثلا یوه زناکاره ښځه
چې بیا یې ځان هم وژلی او هغه سړی چې د ډیرو شرابو د څښلو په خاطر په هغه نشه کې پسې مړ هم شي. دغه دوه نفره زموږ په وینا او زموږ په فیصله د فجور، فسق او فساد هغه انتهایی او آخرنی حد ته رسېدلي دي. مګر امام ابو حنیفه رحمه الله د اسلامي طریقې او منهج سره موافق موږ ته دا راښیي چې د دغسې خلکو سره باید څنګه وسي. د انبیاء علیهم السلام طریقه راشي، د دعوت او رحمت طریقه راشي. د نن ورځې ځینې ځوانان یا هغه کسان چې د اسلامي عظیم شریعت پابند او ملازم دي، ځینې اوقات دا ځینې هیر دي چې دوی فقط داعیان او واعظان دي و نورو خلقو ته د حقارت په سترګه ګوري، د هغو سره په سخته او شدیده لهجه خبرې کوي، ځان تر هغو لوړ بولي. مګر یا په حقیقت کې داسې نه ده. ورونو، موږ په رحمت، ادب او لطف سره د حق او حقیقت په نشرولو عمل کړی سوي. موږ باید پر چا شدت او سختي ونه کړو. اول تر اخره حکم او امر د الله عز وجل دی جل جلاله حکم کوي. موږ قاضیان او حاکمان نه یو، بلکې موږ داعیان، ناصحان او واعظان یو. خلک وسمې لارې ته راجلبوو، رابولو یې. دا چې د هغو د اعمالو په مقابل کې الله عز وجل څه ورسره کوي، دا د الله عز وجل کار دی او موږ باید و دوی ته په سپکه سترګه ونه ګورو. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. حکم او قضا په الله عز وجل پورې تعلق لري. که الله عز وجل دغه ګناهکارانو د بخښنې اراده وکړه نو دی جل جلاله حکیم او عزیز دی. د ده عز وجل امر نه رجیږي او د ده جل جلاله فیصله پر ځای او صحیح ده. سبحانه. موږ څوک یو چې هغه ګناهکاره انسانان د دوی د ګناهو په خاطر خوار او حقیر بولو او وایو چې الله عز وجل و دوی ته خیر نه ورکوي. ایا موږ د دوی د زړو او په راتلونکي حالاتو خبر یو؟ الله عز وجل فرمایي: ولا اقولوا للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم. او زه د هغو مؤمنانو په باره کې کوم چې ستاسې سترګې په سپکه ورته ګورې نه وایم چې الله جل جلاله به و دوی ته هېڅ خیر ورنکړي. الله عز وجل په هغه اخلاص چې د دوی په زړو کې دی ښه عالم دی. د انبیاء علیهم السلام منهج او طریقه دغه وه. کشکې موږ هم په انبیاء علیهم السلام پسې اقتدا وکړو. کشکې موږ په اسلامي دین او شریعت داسې پوه سو لکه ائمه اعلام چې په پوهېدل. ورونو، د امام ابو حنیفه رحمه الله د بحثو او مناظرو څخه یو هم هغه بحث دی چې د امام صاحب او یو سړي په مابین کې پیښ شو. هغه سړی چې سمتي ورته ویل کېده. سمتي په بصره کې د علم په حاصلولو مشغول و. د بصرې د علماو څخه یې علم تکاوه، خو د معتزله و مذهب ته مایل شو او د معتزله د لوی عالم چې عثمان البطي ورته ویل کېده شاګرد. عثمان البطي اصلا د اهل کوفې څخه او بیا و بصرې ته ولاړ. هلته یې د معتزله و مذهب نشراوه. څرنګه چې سمتي د عثمان البطي د شاګردانو څخه نو خود یې د معتزله د مذهب سره علاقه پیدا شوه. نو اوس دغه سمتي چې د بصري و غواړي چې په یوه داسې مسئله کې چې د معتزله او اهل سنه په مابین کې اختلافي مسئله وه د اهل کوفې سره بحث وکړي، ځکه د کوفې اکثره علما اهل سنه وه او په بصره کې د معتزله و مذهب په کثرت سره نشر شوی و. که څه هم هلته د اهل سنت ډېر لوی علما موجود وه خو اکثریت د معتزله و. نو سمتي د دغه مقصد دپاره کوفې ته ولاړی چې هلته د کوفې د مشایخو او لویو علماو سره وویني.
کوم وخت چې کوفې ته ورسېدی نو یې پوښتنه وکړه چې څوک ډېر لوی عالم دی. خلقو اعمش رحمه الله وروښه. کوم وخت چې اعمش رحمه الله ته خبر ورغلی چې سمتي راغلی دی غواړي چې تا سره بحث وکړي، اعمش رحمه الله ویل یا دی د نعمان یعنی امام ابو حنیفه رحمه الله و مجلس ته ورولي. ورونو اوس د اعمش رحمه الله دغه عظمه او عجبه جمله واوري چې د امام ابو حنیفه رحمه الله په باره کې څه وایي. اعمش رحمه الله وویل والله لو رأى أصغر أصحاب أبي حنيفة لعلم أن أبا حنيفة لو قام أهل الموقف لوسعهم جوابا. والفوالله كيد أبو حنيفة كشني شاگرد ولدي دا بور معلومه سي كأبو حنيفة دا عرفات وخلق تودريجي دا طول الجواب بووي. سبحان الله. دا د امام اعظم رحمه الله پر بحث او نقاش قدرته. خیر اوس په خپل سمتي قصه کوم او وایي د اعمش څخه را رهي سوم او په کوفه کې قبیله پر قبیله یعنی کلی پر کلی د ابو حنیفه پوښتنه کوم تر څو د قبایلو په اخر کې و بني حرام ته ورسېدم او دا هغه منطقه ده چې امام صاحب دلته اوسېدی. سمتي وایي دلته نو د مازدیګر د لمانځه وخت داخل سو. وای که ګورم یو سړی چې ښه کالي یې اغوستي دي او ښه ښایسته مخ یې دی د مسجد پر طرف را رهي دی. تر شا یو هلک په پسې و چې رنګ یې ډېر ودته سوی و. کم وخت چې رانږدې سو سلام یې راته ووایه او بیا موزن خانې ته وختئ. ډېر ښه اذان یې وکړ. ورونو په هغه وختو کې موزنانو پر اذان اجره او تنخواه نه اخیستل. هغه اجر او ثواب چې په مؤذنۍ او اذان کې موجود دی علماو پر اذان کولو منافسه او رقابت سره کاوه. خیر سمتي وایي چې دغه سړي په باره کې زما دا خیال سو چې دغه دی په خپله نعمان او بیا د مؤذن خانې څخه راکښته سو. 2 رکعاته خفیف پوره او کامل لمونځ یې ادا کړي چې د حسن بصري او ابن سیرین رحمهم الله د لمانځه سره یو شی او مشابه و. یعنی عینا هغه لمونځ چې د بصرې د علماو څخه موجودي. سمتي وایي چې بیا دغه سړي د اصحابو یوه ډله په مسجد کې سره یو ځای سو او دغه سړی د مخه سو. د مازدیګر لمونځ یې په جماعت ادا کړي. لمونځ هغه د بصرې لمونځ و، یعنی د دوی او د اهل بصرې په لمانځه کې کم فرق او اختلاف نه و. او بیا چې سلام یې وګرځاوه محراب ته تکیه وکړه، مخ یې و خلقو ته را وګرځاوه، تحیه او ښه راغلی یې ورته ووایه. ورونو تاسې دغه اخلاقو ته متوجه وي. سمتي وایي بیا یې د خپلو ملګرو د هر یوه څخه د هغه د حال پوښتنه کوله. د هر یوه څخه یې جلا جلا پوښتنه وکړه. فلانیه څنګه یې؟ څه حال دې؟ فلانیه ته څنګه یې؟ ورونو دا د یو عالم د خپلو شاګردانو سره ګزاره وه، د هر یو په حال ځان خبروي. سمتي وایي کوم وخت چې نوبت ما ته را ورسېدی نو یې راته وویل داسې معلومیږي چې ته نابلده او د اهل بصرې څخه یې. پر لباس یې وپېژندی چې دا سړی د بصرې دی او ویل ته زموږ د ناستې څخه منع کړه سوی یې. سبحان الله، دا د علماو فراست دی. ویل ته د بصرې یې او داسې را معلومیږي چې درته ویل سوي دي چې زموږ سره مه کښېنه. سمتي ویل هو. نو وایي امام راته وویل چې نوم دې څه دی؟ وایي خپل نوم او نسب مې ورته ووایه. د اسم کنیه پوښتنه یې راڅخه وکړه، هغه مې هم ورته ووایه. بیا امام صاحب راته وویل ته وبدې ته کښېنستل یې؟ ما ویل هو. دلته نو امام اعظم رحمه الله یوه عظیمه جمله وویل قال لو ادرکني لترك كثيرا من قوله. ویل کې زما سره ملاقات سوی وای، د بچی ملاقات که زما سره سوی وای، د خپلو قولو یا ویناو څخه بیا ډېرې پرې ایښې وای. یعنی داسې موقع نسوه مساعده چې د بچی سره بحث او مناظره وکړم. دا زما یقین دی که بچی غوندې عاقل سړي حق واورېدی او په خبر سو رجوع ورته کوي. او زما سره داسې دلایل شته چې د ده قناعت په حاصلېدی او د ډېرو خپلو قولو څخه بیا مراجعه کړې وای. او بیا یې ماته وویل هات ما معک وابدأ قبل اصحابک.
یعنی وایه کوم شی چې ستا سره سته، یعنی د کوم شي دپاره چې راغلی یې هغه ووایه، او تر نورو ملګرو دې ته د مخه په خبرو شروع وکړه. دا یې ولې ورته وویل؟ امام صاحب خپله خبره نوره هم سپره کړه. قال فإن بك وحشة وغربة وحق لمثلك من التفقه التقدم، ولكل داخل دهشة ولكل قادم حاجة، فالأولى أن نبدأ بك. ویل ته مسافر او نابلده او ستا غوندې سړی حق دی چې په تفقه پوښتنه او معلومات کې تر نورو د مخه سي. ته حقداره یې چې اول نوبت تا ته درکړه سي. نو ښه خبره دا ده چې اول ستا څخه شروع کوو. ورونو پخواني مؤدب او لوی علما د خپلو شاګردانو دپاره قدوه او لارښوونکي وه چې تر علم د مخه ادب ځینې زده کړي، د بحث او مناظرو طریقه ځینې زده کړي. دوی به لیدل چې زموږ استادان څنګه بحث او نقاش کوي. کې لیدلی وای چې استاد یې شدید دی، دوی هم هغسې کېدل. نو امام صاحب د دغه تعلیم او لارښوونې په خاطر دغه بحث په ډېر لطف او نرمي سره شروع کړي. دلته نو سمتي یوه ډېره خطرناکه مسله راپورته کړه چې هغه د قضا او قدر مسله ده، چې په دغه مسله کې معتزله د ځان دپاره یو خاص نظر او عقیده لري، او د دوی د مذهب میلان داسې دی چې په قضا او قدر کې پر خلقو اجبار شته. امام اعظم رحمه الله په هغه خپل ورین تندي او مهربانه لهجه د دغې مسلې جواب هم ډېر نرم، لطیف او ملایم ورکړي. ورونو و دغه ښایسته جواب ته غوږ ونیسئ، او د دغه جواب څخه موږ ته د قضا او قدر په باره کې ډېر معلومات حاصلیږي. د قضا او قدر مسأله داسې یوه مسأله ده چې په هغه کې ځان اچول، بحث کول او غوټه کېدل د تاوانه څخه نه دي خالي. کوشش کوئ چې د دغسې بحثو څخه ځانونه لرې وساتئ. خو په دغه مسأله کې د امام ابو حنیفه رحمه الله جواب مختصر او کافي جواب دی. توجه وکړئ او زده یې کړئ. امام صاحب ویل هغه امتونه چې تر تاسې د مخه وه نه متفق سوي دي او نه به هیڅکله سره متفق سي، یعنی اختلاف همیشه موجود و او موجود به وي. الله عز وجل فرمایي ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذلك خلقهم. او همیشه به دوی په دین کې اختلاف کوونکي وي بې له هغه چا څخه چې ستا رب رحم پر وکړي، د اختلاف یې وساتي. او د دغه اختلاف او رحم دپاره الله عز وجل دوی پیدا کړي دي. دا د بشر طبیعت دی چې اختلاف به سره کوي. که الهي تقدیر داسې نه وای ټول طبیعتونه پر یوه شکل وای بیا نو اختلاف نه او نیکه و. ولكن كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا. کم وخت چې سمتي د امام ابو حنیفه رحمه الله څخه د قدر په باره کې پوښتنه وکړه، امام صاحب ویل دا مسأله د هغو مسائلو څخه ده چې په هغې کې ډېر شدید اختلاف موجود دی، او د خلقو په مابین کې اختلاف یو طبیعي کار دی، او الله عز وجل عالم دی، هغه ته دا علم شته چې څوک پر حق دی. سمتي ویل ته دغه د قدر په اختلافي موضوع کې څه وایې؟ یعنی هو خلقو د قدر په موضوع کې اختلاف کړی، خو په دغه باره کې ستا رایه او نظر څه شي دی؟ امام اعظم رحمه الله ویل اهل بصره او اهل کوفه، یعنی هغه معتزله چې په بصره کې دي او د اهل لسنه هغه لوی علما چې په کوفه کې دي، تر کومې اندازې چې زه خبر یم د قدر په مسله کې ډېر اختلاف لري. دا اختلاف لوی او ښکاره اختلاف دی، کوچنی او سری اختلاف نه دی چې پټ کړو. وکبر عمر عن التوق، دا عربي متل دی او هغه وخت استعمالیږي چې یو موضوع و داسې اندازې ته ورسېږي چې د علاج او اصلاح امکان یې نه وي. په دغه وخت کې عرب وایي کبر عمر عن التوق. د امام صاحب مقصد دا و چې دغه مسأله پر خلقو سخته سوې او پټه سوې ده، په توق کې نه راوستل کېږي. نو ویل دا ګرانه او مشکله مسله،
دا موضوع یو قلب سوی موضوع ده چې کلیه ورکه سوی ده، یعنی لکه یو تړل سوی دروازه چې کلیه ورکه وي، چې کلیه پیدا سوه بیا به معلومه سي چې څه شی پکښې دي. نو د دغې موضوع د حلولو دپاره یوازنۍ لار دا ده چې کلیه پیدا سي، او دغه موضوع بېله مخبره د الله عز وجل په بل شي نه خلاصېږي. یعنی هغه یوازنۍ لار چې په دغه موضوع کې قاطع حکم وکړي هغه دا ده چې وحي نازل شي او د وحي وخت تېر شي، یعنی د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په رحلت سره وحي پای ته ورسېدی، او هغه چې موږ په دې باره کې یو څه وایو هغه د دغه دوو قولو په مابین کې متوسط میانه قول دی، هغه دا چې لا جبر ولا تفویض ولا تسلیط. ورونو د قضا او قدر په متعلق دغه درې لفظه د امام ابو حنیفه رحمه الله جواب وسمتی چې ول موږ چې په دغه باره کې وایو هغه دا لا جبر ولا تفویض ولا تسلیط. دغه جملې ډېرې مختصرې او کوتاه جملې دي، مګر د علماو په نیز ډېرې لوی او د معنا ډکې جملې دي. لا جبر یعنی د الله عز وجل د طرفه د یو کار د کولو د پاره پر بندگانو اجبار نشته. دا غیر ممکنه ده چې الله عز وجل د خپل بندگان پر یو کار مجبوره کړي او بیا دې پر هغه کار حساب ورسره وکړي. ولا تفویض یعنی داسې هم نه وایو چې د دغه مسائلو پر هیڅ شي علم نه لرو او په هغه کې په هیڅ شي نه پوهیږو او نه په حقیقت خبر یو، او دغه مسله مطلق و الله عز وجل ته پرېږدو. دغه مطلق تفویض هم نشته، بلکې موږ په کتاب الله په سنت رسول الله پوهیږو، په هغو کې هغه موجود شیان ځینې راایستلی شو. دا یې دوه، لا جبر ولا تفویض ولا تسلیط، یعنی مطلق تسلط هم نشته. دا چې انسان دی پر کون کامل مسلط وي، که چیرې انسان پر کون کامل مسلط تسلط ولري مطلقا خود اختیار وي، بل هیڅوک پر ده نوی مسلط. دا داسې مثال لري لکه دی چې اله وي العیاذ بالله، بل اله نوی موجود. او که فرضاً انسان د یو کار پر کولو مجبور وي بیا نو عقاب ورکول نه دي جایز، ځکه دی مجبور دی. نو نه جبر شته نه تسلیط. مقصد دا خبره چې انسان دې مطلقاً خود اختیار وي او الله جل جلاله دې د ده په ژوند کې هیڅ مداخله ونه لري، دا قول غلط او منحرف قول دی. او دا چې بیا یو څوک ووایي چې مطلق جبر دی، انسان هیڅ رایه او اختیار نه لري، دا هم خطا او منحرف قول دی. او بیا نو امام صاحب نور هم زیاته کړه او ویل ورون د قضا او قدر په متعلق ډېر ښایسته خبره ده. امام صاحب وویل الله تعالی لم يكلف العباد بما لا يطيقون ولا أراد منهم ما لا يعملون ولا أراد منهم ما لا يعلمون ولا عاقبهم بما لم يعملوا ولا سألهم عما لم يعملوا ولا رضي لهم بالخوض فيما ليس لهم به علم والله أعلم بما نحن فيه والثواب الذي عنده نحن مجتهدون ولكل مجتهد مصيب إلا أنه لم يكلفهم الاجتهاد فيما ليس لهم به علم والله ولي كل نجوى وإليه رغبة كل راغب وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى. دا د امام ابو حنیفه رحمه الله قولونه و چې وسمچته پس له هغه څخه وویل چې ویل ولا تفویض لا جبر ولا تفویض ولا تسلیط. سبحان الله. تاسې و دغه بسیط کلام ته وګورئ. امام اعظم رحمه الله په ډېره مهربانه او ډېره نرمه لهجه په داسې اختلافي مسله کې چې تر نن ورځې پورې اوازونه پکښې لوړ سوي، د غاړې رګونه پکښې شکېدلي دي، خبرې کوي په سړه سینه ورین تنجي نرمه لهجه د حکم پر رایستلو کې عزم او اراده، په خپله رایه او دلیل کې تواضع،
په مهمه او اختلافي مسله کې په ژور فهم سره وایي. د هغه عربي مضمون ترجمه: الله تعالی خپل بندگان په هغه شي نه دي مکلف کړي چې دوی یې طاقت نه لري، او نه د دوی څخه هغه څه غواړي چې دوی نه په پوهیږي، او پر هغه کارو یا ګناهو جزا نور کول کیږي چې دوی نه وي کړي، او نه د هغو پوښتنه ځینې کیږي، او نه د خپلو بندگانو دپاره دا خوښ لري چې په هغه موضوعاتو کې چې دوی علم نه پر لري بحثونه او مداخله وکړي. الله عز وجل زموږ په حال ښه خبر دی، او حق هغه دی چې د ده سره دی. موږ مجتهدین یو، هر مجتهد لره مصیب شته، یعنی حق ته رسېدلی، مګر الله عز وجل د هغه شي په باره کې په اجتهاد نو یې مکلف کړي چې په هغه کې علم نه لرو. الله عز وجل د هر سر او پټ راز مالک دی، او د عز وجل لره د هر راغب میلان دی. الله جل جلاله دې موږ او تاته د هغه شي توفیق راکړي چې دی عز وجل یې خوښ لري او په راضي کېږي. ډېر ښه بیان دی، خو په دقت یې واورئ او ځان ته پوه کړئ. او بیا یې وویل د قدر تر پوښتنې د مخه مهمه پوښتنه دا ده: آیا ته پر دې ایمان لرې چې الله عادل دی؟ کوم وخت چې دغه ایمان او عقیده ولرې چې الله عادل دی، نو دا غیر ممکنه ده چې پر داسې شي د حساب در سره وکړي چې ته پر هغه مجبوره کړي، او دا هم غیر ممکنه ده چې پر داسې شي حساب در سره وکړي چې ته د هغه و علم او معلومات ته نسې رسېدلی. دا هم غیر ممکنه ده چې د داسې شي یا مسئلې پوښتنه دې در څخه وکړي چې په هغه کې د اختلاف موجود وي، او تا سره دونه علمي امکانات او قدرات نه وي موجود چې ته دې په هغه سره دغه اختلافات پای ته ورسوي. او دا هم نسې کولای چې د علماو څخه پر یو بل عالم دا یقین او باور ولري چې دغه اختلافي مسئله د اختلاف د حالته وباسي او یوه قاطع فیصله دې وکړي. الله سبحانه وتعالى عادل دی. دغه د قضا او قدر مسله ډیره مبهمه او شائکه مسله ده، مګر زما غوښتنه او ارزو دا ده چې موږ مسلمانان باید پر یوه اساسي او مرکزي مسئله ایمان او اطمینان ولرو، هغه دا چې الله عز وجل عادل دی. نو بېغمه او مطمئن اوسه. دا غیر ممکنه ده چې پر یو شي مجبوره کړي او بیا دې د هغه پر کولو جزا درکړي، ځکه الله عادل دی. سمتي چې دغه مختصر او کوتاه کلام واورېدئ، په فکر کې شو هغه اختلافونه چې خلقو په دغه موضوع او مسئله کې درلوده ټول یې تر نظر وایسته. ویلي ده چې واقعا هم دغه اختلافاتو ته هیڅ ضرورت نشته، ځکه زموږ معامله د عادل رب سره ده. بیا نو سمتي په داسې حال کې بیرته بصرې ته ولاړی چې د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد و، او هلته یې خلقو ته د اهل کوفې په مذهب سره زیری او بشارت ورکاوه. ځکه سمتي د دغه مختصر او موجز بیان په واسطه په هغه ژوره معنا پوه شو. ورونو، په شرعي امورو کې د امام ابو حنیفه رحمه الله فهم او ادراک ژور او عمیق و. په علمي مسایلو کې تیز فهم، په علمي مسایلو کې تیز فهم او پراخه معلومات درلوده. د دغه مقصد د اثبات لپاره به وهغه بحث ته غوږ ونیسو چې د امام ابو حنیفه رحمه الله او د بصرې د یوه لوی عالم په مابین کې پېښ شو، چې دغه بحث د امام صاحب د علم پر ډېر عمق او پراختیا دلالت کوي. محترم ورونو، قتاده السدوسي رحمه الله د بصرې لوی عالم او عظیم محدث و کوفې ته ولاړی، او هلته یې د ابي برده عامر چې د ابي موسی الاشعري رضی الله تعالی عنه زوی و، د هغه په هغه لوی او پراخه کور کې واړول چې دغه ابو برده رضی الله تعالی عنه په تیرو وختو کې د کوفې قاضي و، او په 103 هجري سنه کې وفات. او دغه لوی کور یې چې د خلقو د لویو ټولنو او اجتماعاتو دپاره مرکز و پرېښود. ورونو،
د قتاده رحمه الله علمي شهرت ډېر زیات په کوپه کې خلقو د پخوا څخه پیژندي او دا ورته معلومه وه چې قتاده په علم کې ولوړ مقام او درجې ته رسېدلی دي. ورونو واقعا هم قتاده رحمه الله په تفسیر، په احادیثو، په فقه، په لغت، په تاریخ، په عربو او د هغو د انصابو په علم کې ډېر لوی عالم و. یعنی ماشاء الله پیول سوی او د ټولو فنونو لوی عالم و. نو کوپې ته د ده تر ورتګ د مخه خبر ورغلی چې قتاده رحمه الله را رهیدي. خلق د ابي برده رضی الله تعالی عنه په دغه لوی کور کې د ده تر رسېدلو د مخه سره راټول سوي وو او د قتاده رحمه الله د راتګ انتظار یې کاوه. اوس چې قتاده رحمه الله را ورسېدي او ډېر زیات خلق ورته راټول سوي دي، قتاده رحمه الله و خلقو ته کښېنستی او په خبرو یې شروع وکړه. ویې ویل والله الذي لا اله الا هو، هیڅوک به د حلال او حرام په باره کې داسې پوښتنه راڅخه ونه کړي چې زه دې جواب ورنه کړم. سبحان الله، لکه ده چې په دغه خبره سره اهل کوفه کم وبلل. یعنی هر څونه علم چې ستاسې سره شته زموږ سره هغو نه بلکې تر هغه زیات شته. د حلال او حرام یعنی فقهي مسایلو په باره کې چې مو هر څه خوښه وي پوښتنه یې وکړئ، زه جواب پوښتنه یې وکړئ زه به جواب درکړم. امام ابو حنیفه رحمه الله چې په دغه وخت کې عمر د 10 کلو په شاوخوا کې و او تر اوسه لا طالب العلم بلل کېدی ولاړ او ویل یا ابا الخطاب، ورونو متوجه شي. اوس امام صاحب یوه عجبه نادره پوښتنه کوي، ویل یا ابا الخطاب د هغه سړي په باره کې څه وایي چې د خپلې ښځې څخه ډېر کلونه ورک او غایب سو، د ښځې دا ګمان سو چې میړه یې مړ سوی وي، نو یې د بل چا سره واده وکړي او بیا یې هغه اول ورک میړه پیدا سو راغی. اوس ښځه غواړي چې د خپل دوهم میړه سره پاته سي. ایا هغه اول میړه یې دا حق لري چې هغه مهر چې د نکاح په وخت کې ښځې ته ورکړی وو اوس بیرته د ښځې څخه واخلي؟ پوښتنه ډېره نادره وه. امام ابو حنیفه رحمه الله هغه خپلو ملګرو ته چې همیشه به د ده سره وه او اوس هم د ده پر شاوخوا ناست وه وکتل او ورته ویې ویل لئن حدث بحديث ليكذبن ولئن قال برأي نفسه ليخطئن. یعنی که قتاده رحمه الله په دغه باره کې په حدیث سره جواب ووایي خلاف یې ووایي، ځکه په دغه مسئله کې حدیث نشته، او که بیا په خپله رایه سره جواب ووایي خطا وځي. دا ولې؟ ځکه اهل بصره په اجتهادي مسئلو کې هغه چې پر قیاس بنا کېږي قدرت او امکانیات نه درلودل، هغو یوازې پر نقل او حدیث اعتماد کاوه. څرنګه چې په دغه مسئله کې دلیل او روایت نه لري نو به د ځانه اجتهاد کوي او د اجتهاد دپاره امکانیات او آمادګي نه لري، نو خود خطا وځي. امام صاحب غوښته چې په دغه پوښتنه سره وقتاده رحمه الله ته د اهل کوفې علم ورښکاره کړي، خاصتا مدرسة الرأي او د دغه مدرسې جمال او تاثیر ورښکاره کړي. قتاده رحمه الله د دغه پوښتنې په اورېدلو سره په فکر وهي، خو اخر یې سر راپورته کړي او امام ابو حنیفه رحمه الله ته ویل ایا دغه مسئله پیښه شوې ده؟ یعنی دا چې تا دغه پوښتنه وکړه دغسې قصه پیښه شوې ده او که فقط خیالي سوال دی؟ امام صاحب ویل یا نه ده پیښه شوې. قتاده رحمه الله ویل نو ولې د هغه شي پوښتنه راڅخه کوې چې نه دی پېښ شوی؟ د خیالي او فرضي مسایلو پوښتنه ولې کوې؟ دلته امام ابو حنیفه رحمه الله داسې جواب ورکوي چې د مدرسة الرأي او مدرسة ابي حنیفه پر منهج او تګلاره دلالت کوي او واقعا هم دا داسې مدرسه ده چې د خپل ځان دپاره وجاهت، ښایست او کمال لري. هو هلته داسې مدرسه شته چې د مدرسة الرأي مقابل واقع او تر دغې مدرسې کمه نه ده چې هغه مدرسة النقل والاثر ده، مګر مدرسة الرأي
هغه چې مشر او رئیس یې امام ابو حنیفه رحمه الله بلل کېږي خیالي او فرضي مسائل جوړوي وایي چې فرض که داسې او داسې پیښه شوه حل او جواب یې څه دی مګر د اثر مدرسه وایي دې کار ته ضرورت نشته که پیښه شوه بیا به بحث پر کوو دوی مدرسې دي نو قتاده رحمه الله چې د مدرسه النقل والاثر څخه و دا پوښتنه عجبه ورته وایسېده او حال دا چې پیښه شوې هم نه ده نو یې دا پوښتنه نه شوه خوښه ویل ولې د داسې شي پوښتنه راڅخه کوې چې نه دی پېښ شوی امام ابو حنیفه رحمه الله چې د خپلې علمي مدرسې اساس منهج او طریقه بیانوي او ثابتوي قتاده رحمه الله ته وویل ورونو دغه خوږ او پر ځای جواب واورئ قال اننا نستعد لبلاء قبل نزوله موږ د بلا مسئلې تر واقع کېدو د مخه آمادګي ورته نیسو موږ دا انتظار نه باسو چې واقعه دې پېښه شي او بیا فکر پکښې وهو بلکې د مسائلو تر پېښېدو د مخه جوابونه پیدا کوو که پېښه شوه زموږ سره بې جواب موجود وي نو ویل اننا نستعد لبلاء قبل نزوله فاذا ما وقع عرفنا دخول فيه وخروج منه دا نه ده صحیح چې مسله پېښه شي موږ به خلقو ته وایو تاسې معطله شئ انتظار وکړئ چې موږ یې جواب پیدا کړو بلکې زموږ سره باید د مخه تر پېښېدو جواب موجود وي ورونو دا د مدرسة الرأي منهج او طریقه ده چې په راتلونکو او مستقبلي مسایلو کې فکر کوي حل او جوابونه ور پیدا کوي خاصتا امام ابو حنیفه رحمه الله چې د یو تاجر په شکل د بازار او معاملاتو سړی و څرنګه چې په معاملاتو کې ډېر مشاکل مخته راتله او پېښېده نو دا ور معلومه شوه چې د مسایلو تر پېښېدو د مخه باید حل او جوابونه ورته پیدا وي ځکه د خلقو ژوند پر تجدید تغییر او پراخي روان او دغه نوي تغیرات یقینا د خلقو په ژوند کې مشاکل جوړوي نو علما باید خامخا د دغه نوو او نادره مسایلو جوابونه تیار او آماده کړي قتاده رحمه الله ولیده چې دغه مسئلې جواب ورسره نشته نو یې وویل والله د حلال او حرام په متعلق به د هیڅ شي په باره کې خبرې نه در سره وکړم یعنی تاسې چې داسې پوښتنې او سوالونه کوئ نو د فقه بحث پرېږدئ ویل د تفسیر په باره کې پوښتنې وکړئ دلته بیا د دوهم وار دپاره امام ابو حنیفه رحمه الله ولاړ شو ویل یا ابا الخطاب د الله عز وجل دغه قول په باره کې څه وایي چې فرمایي قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه چې دا آیات شریف د سلیمان علیه السلام په قصه کې دي کوم وخت چې سلیمان علیه السلام وغوښته چې د بلقیس عرش راوړي عفریت ویل د مخه تر دې چې ته دغه خپل مجلس څخه ولاړ شې زه به یې درته راوړم خو په دغه مجلس کې یو بل نفر چې علم من الکتاب ورسره و هغه ویل د مخه تر دې چې ستا نظر بیرته تا ته راګرځي یعنې د سترګو په رب کې به درته راوړم نو امام صاحب د قتاده رحمه الله څخه دغه آیات په باره کې پوښتنه وکړه قتاده رحمه الله ویل هو دا نفر آصف ابن برخیه ابن شمعیه د سلیمان ابن داود علیهم السلام کاتب قتاده رحمه الله په دغه باره کې کامل علم درلود دغه سړی په حسب او نسب ور معلوم نو قتاده رحمه الله ویل هو دا نفر آصف ابن برخیه ابن شمعیه د سلیمان علیه السلام کاتب چې اسم الله الاعظم یزدو د څنګه دغه عرش د سترګو په رب کې راوړي اسم اعظم یزدو هغه یې استعمال کوي او عرش راوړي امام ابو حنیفه رحمه الله ویل آیا د سلیمان علیه السلام دغه اسم اعظم زدو قتاده رحمه الله په فکر کې او بیا ویل یا امام صاحب ویل آیا دا جائزه ده چې د یو نبی په زمانه کې دي داسې څوک موجود وي چې هغه دې تر نبی عالم وي یعنی دا چې ته وایه
چې د آصف اسم اعظم دو او د نبی الله ابن نبی الله نور ده دا کېدلی شي؟ دلته بیا قتاده رحمه الله په حیرت کې ویل والله د تفسیر په متعلق به هیڅ شی درته ونه وایم. د هغو شیانو په باره کې پوښتنه راڅخه وکړئ چې علماو اختلاف پکښې کړی دی، یعنی د هغه مسایلو په باره کې پوښتنه وکړئ چې علما پکښې مختلف دي، لکه مذهبي عقیدوي اختلافونه. دلته بیا د درېیم وار دپاره امام ابو حنیفه رحمه الله ولاړ شو او ویل یا ابوالخطاب ایا ته مؤمن یې؟ ورونو دا مسله معلومه او روښانه خبره ده چې د یو چا څخه پوښتنه وکړي ایا ته مؤمن یې؟ ته مسلمان یې؟ خو په هغه وختو کې خلقو پر دغه خبره ډېر اختلاف کاوه. که به یو چا وویل هو زه مؤمن یم، خلقو به ورته ویل څنګه پوه سوې او خبر سوې چې الله عز وجل تا په مؤمنانو کې بولي او ستا پر ایمان شاهدي ادا کوي. او که به وویل زه مؤمن یم ان شاء الله، خلقو به ورته ویل ته په خپل ایمان کې شکمن یې. ورونو اصلا دا موضوع ښکاره او روښانه ده، هیڅ اختلاف ته ضرورت نشته. خو په هغه وختو کې خلقو د دغه هیڅ څخه ډېره لو مسله جوړه کړې وه. حال دا چې د دغې پوښتنې جواب ډېره اسانه خبره ده. هو موږ مسلمانان او مؤمنان یو او حساب پر الله عز وجل دی، خو موږ د خپل ځان سره په دې کې هیڅ شک او تردد نه لرو چې موږ مؤمنان یو. خو په هغه وخت کې د دغه پوښتنې څخه د بحث، منطق او فلسفې مسأله جوړه شوې وه. دا هغه اختلافي مسله وه چې په دغه وختو کې د ځینو فرقو علماو راپورته کړې او لو مسله دې جوړه کړې وه. خلق په مصروف او مشغول وو. نو اوس امام صاحب رحمه الله غوښته چې په دغه اختلافي مسله کې د قتاده رحمه الله علم امتحان کړي، ځکه په خپله قتاده رحمه الله وویل چې په هغه مسایلو کې پوښتنه راڅخه وکړي چې خلقو اختلاف پکښې کړی. نو امام صاحب علیه الرحمه په دغه مسله کې پوښتنه ځینې وکړه او ویل یا ابوالخطاب امؤمن انت؟ قتاده رحمه الله چې لوی عالم و د دغه پوښتنې ښه او لطیف جواب ورکړي. نه وویل هو او نه وویل ان شاء الله، بلکې ویل ارجو ان اكون مؤمنا، امید لرم چې مؤمن یم. امام صاحب ویل ولی؟ یعنی ولی دې وویل چې ارجو؟ ولی نه وایه چې هو یا او یا ان شاء الله؟ یعنی دا نوې خبره دې د کوم ځای څخه راوړه چې وایه ارجو امید لرم. ورونو امام صاحب فقط وویل لما، ولی؟ او دوی په خپل مابین کې په دغه مختصرو خبرو سره پوهېدل، هغو په دغه تفصیل سره خبرې نه سره کولې، خو زه دغه تشریحات د قصې او ښه پوهېدلو په خاطر ورکوم. نو امام صاحب ورته ویل ولما؟ یعنی دغه د ارجو د لفظ پر اختیارولو څه دلیل لري؟ قتاده رحمه الله ویل په کلام الله قرآن مجید کې د ابراهیم علیه السلام هغه قول چې فرمایي والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين، او هغه رب چې د هغه څخه د دې طمع او امید لرم چې ماته دې د قیامت په ورځ زما د خطا بخښنه وکړي. نو ابراهیم علیه السلام په هغه خپله لوړه درجه بیا هم ویل اطمع، امید یې درلودی چې الله عز وجل بخښنه ورته وکړي. نو زه هم دا امید لرم چې الله عز وجل مې په مؤمنانو کې حساب کړي. امام ابو حنیفه رحم الله ویل چې داسې دې ویلي وای بله، یعنی تر دغه ارجو ښه خبره دا وه چې ویلي دې وای بله. په دغه آیات شریف کې خو تا د غفران او بخښنې و موضوع ته رجوع وکړه، دا د ایمان مسئله نه ده. بهتره خو دا وه چې تا د دغه ایمان په مسئله کې مستقیم قرآن مجید استعمال کړی وای، په هغه آیات کې استدلال کړی وای چې ابراهیم علیه السلام د ایمان په باره کې وفرمایل بله. کوم وخت چې الله عز وجل ورته وویل اولم تؤمن قال بله، نو کتا هم بلا ویلی وای تر ارجو ښه او بهتره و. بله یعنی هو زه مؤمن یم، په خپل ایمان کې هیڅ شک مه کوه، لکه ابراهیم علیه السلام چې ویل هو بله.
قتاده رحمه الله چې ولیده دا د اهل کوفې څخه یو نفر دی او داسې پوښتنې کوي د نورو سره به مې څه حال وي د مجلس څخه ولاړ شو په هغه خپله خونه یا کوټه ننوتی او قسم یې یاد کړي چې هیڅ خبرې علمي بحث به در سره ونه کړم. ورونو د دغه قصې څخه زموږ مقصد دا و چې د امام ابو حنیفه رحمه الله هغه لوړ او عجیب عقلي او علمي قدرت را معلوم شي او دا چې د رحمه الله د علم په هر اړخ کې په تفصیلي ډول سره استعداد امکانیات او معلومات درلوده. حال دا چې د عمر د 10 کلو په شاوخوا کې ورونو دغه مسأله یعنی د ایمان د مفهوم مسأله د عقیدې د مهمو مسألو څخه یو مسأله ده. هغه چې خلقو په دغه مسأله کې د امام ابو حنیفه رحمه الله په زمانه کې او تر هغه د مخه او حتی تر اوسه ځینې خلق په دغه موضوع کې جدال نقاش او بحثونه کوي. خو په حقیقت کې دا مسله آسانه مسله ده مګر متاسفانه خلقو په دې موضوع کې مبالغه او اوږدوالی کړی. خو زه به په مختصر ډول سره یو څه بحث پر وکړم. ایمان څه شی دی؟ درې شی چې سره یو ځای سي هغه ته ایمان ویل کېږي. ایمان په زړه سره تصدیق دی. زړه به د ایمانی موضوعاتو تصدیق کوي او په ژبه سره اقرار دی، یعنی ژبه به دې په دغه تصدیق سره شاهدي ادا کوي او عمل په ارکانو یعنی جسد او بدن به دغه ایمان سره موافق عمل کوي چې دغه درې خبرې د ایمان د مفهوم خلاصه ده. ورونو زه ولې په دغه مسله کې په تفصیل سره خبرې کوم؟ ځکه هلته داسې معاندین شته چې د ایمان د مفهوم په متعلق پر امام ابو حنیفه رحمه الله څه تشوشات او شبهات وایي او څوک وایي چې امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې ایمان فقط په زړه سره تصدیق او په ژبه سره اقرار دی او عمل د ایمان د جز په قسم سره نور داخلوي. مګر موږ باید وش او متوجه چې اولا د امام ابو حنیفه رحمه الله زمانه ډیره ابتدایي او اولنۍ زمانه وه. لطفا بتا واړه